د پخواني نظام د سقوط په اړه یو ځل بیا خلیلزاد له سترو رازونو پرده اوچته کړل او د غني په اړه یې سختې څرګندونې کړي. دا چې خلیلزاد څه ویلي، تیر نظام کې څوک ملامت و او غني څه کړي وه، ویډیو پوره وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه د مشال پریس درنو لیدونکو. خلیلزاد وایي غني او امرالله صالح په خیالي نړۍ کې ژوند کاوه. خلیلزاد یو ځل بیا د پخواني حکومت د سقوط پړه پر اشرف غني او د هغه پر شاوخوا کسانو اچولې ده. خلیلزاد له یوې رسنۍ سره په تازه مرکه کې ویلي اشرف غني او امرالله صالح په خیالي نړۍ کې ژوند کاوه. د ده په وینا دوی هیڅکله په دې باور نه کاوه چې امریکا به خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي او په خبره یې اشرف غني ډاډه و چې امریکا یوازې د سرتیرو د ایستلو تمثیل کوي. خلیلزاد وایي د دوی دواړو همدې خیالي چلند او د حقایقو نه درک کول د دې سبب سول چې د سولې لارې ته زړه ښه نه کړي او پر ځای یې پر جګړه ټینګار وکړي. خلیلزاد وایي د پخواني حکومت د له منځه تلو مسؤلیت ټول د اشرف غني او د دوی د ټیم پر غاړه دی، ځکه د افغانستان عیني حقایق یې نه درک کول او پر ځای یې د واک د ساتلو لپاره خیالي نقشو او پلانونو ته پناه وړې وه. خلیلزاد پر داسې مهال دا څرګندونې کړي چې اوس د افغانستان وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی. له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي نو اقتصادي او بشري ستونزې هم افغانستان کې زیاتې سوي. کله چې د اګست میاشتې کې سختې جګړې رامنځته سوې نو بیا د امریکا او درېیمګړو ټینګار دا و چې باید د سولې او مذاکراتو له لارې باید هر څه حل او فصل سي. خو بیا هم محمد اشرف غني پر جګړه کولو ټینګار کاوه او هر څه یې په خپل واک کې ګڼل. محمد اشرف غني اوس ژوند په متحده عربي اماراتو کې په تبعید کې تیروي او په افغانستان کې طالبان واکمن دي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه کوم چې له مشال پریس سره مل یاست. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان.